آتشی اشکست که اندر نی فتاد، جوششی اشکست که اندر می فتاد. نی حریفی هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما دارید. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړله چې هر یو په خپل خیال باندې دا ګمان کوي چې زه د الله تعالی مقرب بنده یم. هو اعلم بمن اهتدى، ذات الهي ښه په خبر دی چې کم یو پر هدایت باندې دی. حال دا چې دی د الله تعالی په معرفت نه دی خبر، د الله تعالی په اسرارو نه دی خبر. یا بعضې خلک دي د دوی دا اراده یي چې موږ ملګري یو د دغه لوړو خلکو د ده عارفانو. حال دا چې دی عارف نه پیژني کما حقه، د هغه د باطن په اسرارو ناخبره دی، لیکن د ده دا ګمان دی. یا مولانا صاحب مبارک ذکر کړله چې هر یو وایي زه ستا دوست یم، لیکن ده زه د باطن په اعتبار باندې نه یم پیژندلی چې زما باطن څنګه کیفیت دی. بیا دا ذکر کړله چې د باطن پیژندنه دا تسکیه غواړي. دغه زما د باطن کیفیت چې دی دا زما د حلقومه څخه، زما د نالې څخه لرې نه دی. هغه اسرار باطني د کامل مکمل اولیاء کرامو د دوی په حلقوم کې معلومیږي. د دوی خبرې او د عامو خلکو خبرې فرق لري، لیکن سترګه او غوږ هغسې سترګه او غوږ چې هغه نور ولري نو هغه نسته. حالانکه چې سړی نوکی فکر وکړي زما باطن چې دی، زما معرفت چې دی د مبارک ذکر کړله، هغه زما د خولې څخه زما د خبرو څخه لرې نه دی، لیکن خو غوږ و سترګه نسته. ته به کوشش کوې چې د زړه سترګه پیدا کړې یا د زړه غوږ پیدا کړې، نو بیا به خبرې د مردانو او د غیر تا ته معلومیږي چې دا خبره د انبیا علیه السلامو ده، دا د اولیاء کرامو ده، دا خبره د عامو خلکو ده. دا هغه وخت تا ته معلومیږي چې ستا باطن سترګه، د زړه سترګه یا غوږ هر حواس چې کار وکړي، هغه حواس جامع دي. ټولو حواس ته موږ تاسو ته ذکر کړل. بیا د مبارک ذکر کړله چې دا څنګه کېدای شي چې د سړي په خوله کې د ده د باطن کیفیت معلومیږي، حالانکه دا خو معنوي شی دی. او دی وایي دا معنوي شی په دغه کې معلومیږي. دی مبارک بیا ذکر کړله چې اصل کې خبره دا ده کله یو شی نږدې وي، دغه نږدې باوجود چاته نه معلومیږي، بعضو ته معلومیږي بعضو ته نه معلومیږي. دغه دی روح چې ده د بدن سره څونه نږدې ده، لیکن د بدن ته روح معلومیږي نور معلومیږي. د بدن بقا چې ده په روح باندې ده، لیکن دا دی نور معلومیږي. دا خو د مبارک ذکر کړل. اوس بیا بله خبره کوي، وای آتش است این بانگ نی و نیست باد. وای آتش است اور دی. چی شی اور دی؟ این بانگی نی، یو نایی دی یو نی دی. دلته نایی ذکر دی، نایی مراد نه دی، نی مراد دی. وای دا د نی آواز چې دی
دا باد نه دی، دا اور دی. باد خو چې دی هغه خمود لري، یخوالی لري. دغه د نی آواز چې دی چې د نی څخه کامل مکمل اولیاء کرام دي، وای دغه د نی آواز چې دی دا اور دی. د محبت الهی جل وعلا تاثیرات دا د خپل داسې دی لکه اور. آتش است این بانگ، دغه آواز د نی چې دی دا اور دی. و نیست و باد، دا باد نه دی. ظاهر خو باد معلومیږي لیکن په حقیقت کې دا اور دی. داسې روایت راغلی دی وای دا محبت چې دی دا اور دی. ما سوا د ذات الهی جل وعلا څخه هغه ټول سوځي. نو دی مبارک هم فرمایي چې دغه د نی آواز چې دی دا زموږ آواز چې دی دا د محبت الهی تاثیرات ورسره دي. هغه داسې دی لکه اور، او د اور کار چیشتی غیر الله سوځي. دا غیر الله ستا د بدن څخه لرې کوي دغه اور. و نیست و باد، دا هغه باد نه دی چې هغه خمود لري، هغه یخوالی لري. دا یخوالی نه لري، دا ګرموالی لري. په انسان کې د الله تعالی د محبت ګرموالی پیدا کوي. ته ښه فکر وکړه. دی مبارک فرمای آتش است این بانگ نای و نیست و باد، دا باد نه دی. هر که این آتش ندارد، آتش دی. وای هر که این آتش ندارد، هر هغه څوک چې دغه اور نه لري د باطن د نورانیت د محبت الهی، هغه نو چیش دی نیست باد، هغه د الله تعالی نیست کی. واذکر ربک اذا نسیت، سورت کهف کې ذکر دی چې ته د الله تعالی یادونه هغه وخت کوه چې ته نیست سې. دی مبارک فرمایي الله تعالی دې د ستا وجود ستا څخه هیر کړي. په الله تعالی دې الله تعالی تا ژوندی کړي چې دغه اور پیدا کړي. دا نیست و باد دا جمله دعاییه ده. وای هر که این آتش ندارد، هر هغه څوک چې د باطن د محبت الهی اور نه لري. نیست باد، هغه د الله تعالی د باد څه باد معنا لري دی. هغه اول باد خو د باد په معنا دی. دا باد د ویجی یا لري دی. نیست و باد هغه د چی شي، هغه د نیست وي. هغه د الله تعالی د خپل وجود څخه نیستی کی، او الله تعالی په صفاتو کې الله تعالی د تجوند ورکی. نو دا د دعا ورته کی. یا دی بعضی وای یا دا دعا نه ده چې هغه څوک چې په باطن کې دغه د محبت الهی اور نه لري، هغه د نو نیست وي. دا هغه وجود نه دی. وجود د هغه انسانانو وجود دی چې هغه په باطن کې د الله تعالی د محبت اور وي. نو دا بیا دعا نه ده، دا یو قسم شرع ده که هر که این آتش ندارد، دا شرع ده لیکن پر طریقه باندې د ارشاد ده چې وجود خو هغه وجود دی چې هغه په باطن کې د محبت الهی اور لري. هغه چې په باطن کې دا اور نه لري، هغه د نو نیست وي. د دې وجود او عدم وجود دواړه سره برابر دي. ته باید دغه پیدا کړې. نو دی مبارک په دا بیت کې دې ته اشاره کوي چې د زما خبرې چې دي دغه د محبت الهی اور ورسره دی. زه چې د فدانۍ کې تاسو ته ګډ یم، دا عام بد نه دی. تاسو نو کې د زما په خبرو کې فکر وکړئ. وای آتشی عشق است که اندر نی فتاد، جوششی عشق است که اندر می فتاد. وای آتشی عشق است که اندر نی فتاد، جوششی عشق است که اندر می فتاد. نو وای دا آتش د محبت دی. آتش عشق است، آتشی عشق است
دغه اور چې موږ تاسو ته ذکر کوي په دا در مخه کې دا زموږ محبت الهي مراد دی. په دغه اول 11 عاشق کې ذکر کړي مراد از حب اصلی که در جمیع اکوان ساری گشته، یا مراد از عشق ذات مطلق باشد. دی مبارک فرمایی وای دا عشق څخه محبت مراد دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې الله تعالی فرمایي چې کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. وای زه یو خزانه پټه وم، ما دا غوښتنه وکړه کنتو که فاحببت، ما ته دا محبوبه سوله. څه شي محبوبه سوله؟ ان اعرف، دا چې زه وپېژندل سم. نو د دغه پیژندنو دپاره دا پیژندنه زما ته محبوب اولی دی. د الله تعالی پیژندنه ذات الهي ته دا محبوب دی. په ټولو مخلوقاتو کې چې نبی علیه الصلاة والسلام الله تعالی پیژندنې دی، نو نبی علیه السلام محبوب اولی دی. اوس نو کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، ما ته دا محبوبه سوه چې زه وپېژندل سم. دا محبوب اولی پیژندنه ده، او پیژندلی اول څوک دی؟ نبی علیه السلام دی. نو دی په ټولو مخلوقاتو کې محبوب اولی دی. نو ما بیا وروسته مخلوق پیدا کړه. تخلیق د مخلوق لاجل المحبت دی، چې د الله تعالی جل وعلا هغه محبوب شی چې پیژندنه ده چې هغه پیدا سي. نو دنیا کې چې دا د محبت ماده نه، د دنیا بقا چې ده دا د محبت په ذریعه سره ده. اوس سړی چې دی مبارک وایي وروسته تاسو ته ذکر سوي چې په دا مثنوي شریف کې سړی چې د کوروالا سره محبت او تعلق ونه لري، اولاد یې نه پیدا کېږي. انسان چې د کاروبار سره محبت ونه لري، کاروبار نشي کولی. کاسب چې د خپل کسب سره محبت ونه لري، کسب نشي کولی. هر هغه انسان چې دی هغه فعل کوي، دا فعل دته محبوب دی. د دغه محبوبیت په وجه باندې دی د افعال صادروي، که وجود د تعمیراتو دی، که وجود د باغو دی، چې څه پاره کوي، خو دته دنیا محبوبه ده. دته معلومیږي چې د مځکې په ذریعه یا د باغ په ذریعه ما ته حاصلات راځي، ما ته مالداري راځي. دی محبت د مال سره لري. د دغه محبت په وجه باندې ګوره علی بقا د باغو، بقا د مځکې، بقا د انسانانو، بقا د وجود د دنیا د ګرد په وجه باندې څه شته؟ د محبت ده. د محبت په وجه باندې د دنیا بقا برقراره ده. اوس نو دی مبارک فرمایي وای آتشی عشق است. وای دا آتش ما ذکر کوي دا عبارت دی د فرد محبت څخه، و از نی انسان کامل مراد و از می معشوق. وای آتشی عشق است که اندر نی فتاد، په نی کې چې د نی څخه انسان کامل مکمل مراد و. وای په دا نی کې چې کامل مکمل کې چې دا محبت دا اور پروت دی، دا اور د محبت الهی دی. آتشی عشق است که اندر نی فتاد، چې په دا نی کې په محب کې په عارف تامل معرفت کې چې کم محبت الهی پروت دی، دا چیش دی؟ دغه اور مشو. آتشی عشق است که اندر نی فتاد. آشه وای جوششی عشقش، هغه جوشش دا د محبت دی. کم جوشش که اندر می فتاد، چې په می کې پروت دی. شرابو کې چې کم جوشش پروت دی، هغه د محبت څخه دی. مولانا صاحب ذکر کوي بل ځای هم دلته هم لاندې ذکر کړي دي چې په کامل مکمل کې چې دا محبت پروت دی د ذات الهي جل وعلا، دغه اور دی. دغه محبت داسې یو ماده ده د مخلوق او د خالق په منځ کې په دواړو کې شته. هم په الله تعالی جل وعلا کې دی،
ولي يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونهم. دا په قرآن شریف سره ثابت ده چې الله تعالی محبوب لري دغه بندگان، او بندگان چې دي هغه محبت لري د الله تعالی سره. ګوره دا ماده د محبت چې ده دا په دواړو طرفو کې شته، یو محبوبین دي یو محبین دي. محبوبین هغه ته وایي چې ذات الهي جل وعلا محب وي، دی محبوب وي اولا، او محبین بیا هغه ته وایي چې بندگانو تام حب د الله تعالی سره پیدا کړي، الله تعالی محبوب وي. نو حب د دې خوا څخه شروع دې ته محبین وایي، حب چې د هغه خوا شروع هغه ته محبوبین وایي، دې ته مریدین وایي، هغه ته مرادان وایي. الله تعالی د طرفه څخه چې محبت وي او دی محبوب وي، نو خو دا بنده محبوب وګرځېدی. چې دی محبوب وګرځېدی، دی د مرادانو څخه ذات الهي اراده کړې ده. لیکن چې بنده د الله تعالی سره محبت لري، ذات الهي محبوب وي، دې ته مرید وایي، هغه ته مراد وایي، دې ته مرید وایي. هغه ته محبوب وایي، دې ته محب وایي. نو رئیس د محبوبینو چې دی هغه جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام، د ټولو مخلوقاتو اصل او ماده چې ده چې الله تعالی جل وعلا غرض دی كنت كنزا محبيا فاحببت ان عرف، ما ته محبوبه سو چې زه وپېژندل سم. محبوب اولی ذات الهي ته چې د پیژندنه ده، او په ټولو مخلوقاتو کې نبی علیه السلام اوله پیژندنه کړې ده. نو په ټولو مخلوقاتو کې نبی علیه السلام الله تعالی ته محبوب دی، ذات الهي محب دی محبوب. او دوامه رتبه چې ده چې دی محب وي، ذات الهي محبوب دې ته محبین وایي. د دې رئیس چې دی حضرت موسی علیه السلام دی. په ټولو محبوبانو کې په ټولو مخلوقاتو کې محب اولی چې دی هغه حضرت موسی علیه السلام دی. هغه رئیس د محبینو دی، نبی علیه السلام رئیس د محبوبینو دی. ثانیا بیا نبی علیه السلام محب دی، ذات الهی محبوب دی. موسی علیه السلام ثانیا محبوب دی، ذات الهی محب دی. دا خو هغه ماده د محبت ده چې د کامل مکمل او د ذات الهي په منځ کې ده. نو دی مبارک فرمایي چې وای ما دا تاسو د اور ذکر کړئ. د اور څخه زما مراد څه شي دی؟ د اور څخه زما مراد محبت دی چې اندر نه فتات چې په دانۍ کې لوېدلی دی. نو محبت چې دی د الله تعالی جل وعلا دا یو دریاب دی. دوی وایي چې جلال الدین رومي رحمه الله چې دی د الله تعالی د محبت یو دریاب ګرځېدلی دی. حالانکه سید سلطان العارفین حضرت بایزید بوستامی رحمت الله تعالی علیه مبارک هغه هم پرچ محبت درلودی، هغه هم ډېر لوړ محبت درلودی. لیکن زموږ یو دوستو ډېر رسېدلی و، ما د خبر ورته وکړه، ده ویله یا مولانا صاحب چې دی مولانا جلال الدین رومي صاحب دی خو دریاب د محبت دی، لیکن متخصص دی. دی په دغه محبت الهی کې تخصص لري، هر طرف هر جزئیه پر صحیح معنا پر انتها کې دته معلومه ده. د محبت الهی دریاب هغه جزئیات چې دي په هغه کې دی تخصص لري. جلال الدین ما 50 کاله کېږي چې زه مثنوي شریف ګورم، ما ته دا معلومه شوله چې محبین خو ډېر دي په امت مرحومه کې، لیکن جلال الدین رومي رحمه الله چې دی په محبت الهي کې لکه خلک چې په فقه کې تخصص لري، په ډاکټري کې، په دې کې دی په محبت الهي کې متخصص دی. هغه اسرار او باریکي او اطراف او جزئیات هغه دته مبارک ته په خپل استعداد باندې کامل مکمل دته معلومې سوي دي. نو ځکه دی چې بیان کوي د بیان علیحده دی.
نو دی مبارک فرمای وای آتشی عشق است که اندر نی فتاد. دغه مبارک در مخه موږ تاسو ته ذکر کړله چې ته به زما په ناله باندې زما په خبرو باندې اکتفا نه کوې چې ما تاسو ته د 40,000 یا اووه بیته ویلي دي، پر دې باندې به ته اکتفا نه کوې. دا خو زما ناله ظاهري ده، زما باطن باندې به ته ځان خبرې چې زما په باطن خبر سې، نو هغه وخت به زما سره اشتراک لرې په درد کې د ذات الهي. دا د مبارک ذکر کړله چې زما باطن هغه نالی باطني به پیدا کړي. نو نالی باطني څنګه پیدا کېږي؟ د مبارک ذکر تزکیه به پیدا کړي. کامل اولیاء کرامو په تربیه کې به ته کمال ته ځان رسوې، نو زما په باطن به بیا تپوس یې چې زما باطن علیده ناله وي. نو علیده د محبت د دریاب چې دی مبارک هغه چا ته ورمعلومېږي چې د ده په نالی باطني خبر سي. موږ تاسې چې یو موږ تاسې خو د ظاهري الفاظو ته ګورو چې دا ظاهري الفاظ د مبارک چې دي هغه د محبت الهي تاثیرات فشکې کې دي، هغه دی موږ ته مبارک وضاحت کوي. حال دا چې د محبت الهي وضاحت په الفاظو کله کېدلی سي، خو بیا هم دی مبارک یې موږ ته په واقعاتو کې په قسمه قسم طریقو باندې چونکې دی استاد دی پر یو قسم د اقسامو دی مبارک موږ تاسو ته په الفاظو کې هم بیان کوي، لیکن اصل شی چې دی هغه د ده د باطن دی چې ورسره دی، وایي په هغه به تاسې ځان خبروئ. د الفاظ به پرېږدي، د الفاظ څخه به امانات باطن زما ته تاسې ځان رسوئ. نو آتشی عشقش که اندر نی فتاد، وای دا آتش د محبت، دا آتش د محبت دی چې په نی کې چې په کامل مکمل کې لوېدلی دی. جوششی عشقش، دا جوشش دا محبت دی چې اندر می فتاد چې په محبوب کې لوېدلی دی، چې دا می چې دی په دا می کې جوش دی، خلک یې دا جوش رابولي، دا خلک رابولي و دا جوش دی چې وای د حال څخه مو بیا حاله کې. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، په سورت دهر کې ذکر دی. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الله تعالی په دوی باندې څښل کوي هغه شراب طهور. شراب طهور څخه جلال الدین رومي رحم الله فرمایي محبت الهي دی چې دغه کومل اولیاء کرامو باندې شراب طهور څښل سوي دي، هغه دغه محبت الهي شي. ځکه چې شراب د حاله څخه سړی بې حاله کوي، محبت الهي هم سړی د حاله څخه بې حاله کوي، علت مشترکه یې د هغه دی. نو جوششی عشقش که اندر می فتاد، وای جوشش دا هم د محبت دی چې په می کې لوېدلی دی. می طالبان چې دي هغه هم په دغه وجه باندې دي، د محبت کیفیت پکې پروت دی. نی حریصی نی حریفی هر کی از یاری برید، پردهایش پردهای ما درید. دی مبارک فرمای وای نی حریفی، وای نی چې دی کامل مکمل شخص دی، دا حریف دی. حریف هم پیشه ته وایي، هم کسبه ته وایي. نو د دوست په معنا هم راځي، د دشمن په معنا هم راځي. کله د همکسبه د دا بل همکسبه دشمن وي، دا نو معنی متضاد د هغه یوه لفظ څخه ده، لیکن اصلي معنی همکسبي ده. نو دی مبارک څه وایي؟ وای نی حریفی هر کی از یاری برید، وای نی چې دی کامل مکمل اولیاء کرام چې دي، یا دی مبارک ځان شي زه چې یم وایي دا چیش دی، دا دوست دی. نی حریفی دوست دی د چا؟ هر کی از یاری برید، هر هغه څوک چې د یار څخه لرې سوی چې ذات الهي دی، چې د یار څخه لرې. زموږ کار دا دی چې یار ته یې ورسوو. د کامل مکمل اولیاء کرامو کار چیش دی چې مخلوق د مخلوق څخه پرې کړي و خالق ته یې ورسوي. د انبیاء کرامو دعوت هم دغه دی، یعنې په صورت شعراء کې، په صورت اعراف کې د انبیاء کرامو 7 پیغامات ذکر دي، هغه هم دغه دی. غرض یې چیش دی چې مخلوق د مخلوق څخه پرې کړي و خالق ته یې متوجه کړي. نو دی مبارک فرمای وای نی چې دی ځان شي مبارک،
وای نه حریفی هر کی از یاری برید، نه چې دی دا ملګری دی، دوست دی کامل مکمل د هر هغه چا چې دی د یار څخه لرې سوی، د الله تعالی څخه لرې سوی، الله تعالی یېري کامل مکمل اولیاء کرامو سره چې یو ځای سي، الله تعالی ورفیادی مخلوق دی نیری پردهایش پردههای ما دارید. دا نه چې دی دا د نه سری چې دی دا سروی ته دی پردې وایي، ځکه چې دا سری پیدا نه کړي هغه مختلف اوازونه نه راباسي. نو دا نه چې دی دا نل چې دی په دې کې چې سری پیدا سي نو دا مختلف اوازونه راباسي. نو دلته د پردو څخه دغه پردې دغه سری د نه مراد. نو د مبارک سوای وای پردهایش پردهای ما دارید. هر انسان چې د الله تعالی پیدا کړی دی هغه دغسې پیدا کړی دی چې هغه استعداد د معرفت الهي لري، یا ډېر یا لږ. داسې انسان نشته چې هغه استعداد د معرفت الهي نه لري. یو حیوانات چې هغه خو نه، انسان مؤمن بنده الله تعالی چې پیدا کړی دی په هغه کې دغه سري شته، دغه لطایف خمسه شته، دا جوړ دی الله تعالی پکې جوړ کړي دي. صرف دغه دی چې یو څوک غواړي چې هغه فعاله کړي، د عالم خلق څخه یو عالم امر ته ورسي، ارتباط ور پیدا کړي چې لطایف خمسه ده د عالم امر د عالم خلق څخه د عالم امر سره چې اصل سټیشنونه یې هلته دي دغه سره ارتباط پیدا کړي. نو دی ورڅپوي، لیکن وایي دا د ده پردې چې دی زموږ پردې را برکته کوي چې موږ یو څوک وقتیش ته ورسو و الله تعالی جل وعلا ته ورسو، دا خو مو د ده پردې ورسمې کړلې، هغه پردې چې بندې وي هغه مو ورخلاصې کړلې، لیکن د ده د پردو په برکت سره زموږ هغه پاته پردې چې وي هغه هم ایسته شولې. نبي علیه صلات وسلام مبارک فرمایي وایي حضرت علي کرم الله وجهه ستا پر لاس یو سړی هدایت پیدا کړي، دا در سرو اوښانو د سرو اوښان خو په عربو کې ډېر قیامتي او لوړ شی و چې در سرو اوښانو دغه هدایت چې پیدا کړي دغه ډېر قیامتي شی دی. نو یو انسان چې الله تعالی ته ورسېږي وایي موږ ته دونه برکات رسېږي، زموږ که پردې په مابینځ کې وي هغه پردې زموږ څخه ایسته کېږي. نو دی مبارک بیان کوي د ځان په اصل کې ارشاد کوي چې موږ ته که څوک ضرورت لري، موږ ته که څوک التفات وکړي، موږ د ده پردې ورخلاصوو او د ده د پردو په وجه باندې زموږ الله تعالی پردې راخلاصوي، زموږ سره احسان کوي چې موږ د دوی سره احسان وکړو. واینه حریفی هر کی از یاری برید. واینه چې دی دا همدرد دی، دوست دی، ملګری دی، هر کی د هغه چا از یاری برید چې د الله تعالی څخه لرې سوی، چې د الله تعالی څخه لرې یې دی دوست د هغه دی. که هغه په رښتیا سره مطالبه به د هغه د خوایي، که هغه په رښتیا او په اخلاص مطالبه وکړله موږ یې الله تعالی ته رسوو. لیکن پردهایش پردهای ما دارید، د ده پردې چې دي هغه د معرفت پردې چې خلاصېږي د ده د پردو په وجه باندې زموږ پردې راڅرې کړلې، یعنې زموږ یې الله تعالی ته رسوي، زموږ دپاره هم فایده ده، د ده دپاره هم فایده ده. نور تفصیل بیا وروسته